ګوري عزتمنو هغه بله ورځ چې ما کوم بیان کړی و د رواجو د رسمو د دې خلاف چې ما د ښار معززین علما اکرام خانان ملکان باید د زیاتو ولورو مهرو خلاف د غلطو رواجو رسمو خلاف یو غونډه وکړي یو جرګه وکړي یو پرېکړه وکړي هغه بعضو منفي واخسي بعضو مثبت واخسي بعضو وایي تا د چا تایید وکړي ما د چا تایید نه دی کړی زه وایم چې د دا اعلاناتو څه د دا میډیا د خبرو څه عبرت واخلي دا موږ ولې سترګې پټې کړي دي په غوږو کې مې ګوتې نیولې دا د ښار سترګې دا د علاقې سترګې دا ولې پر دې ځای باندې پټ دي زما مقصد صرف او صرف دا دی دا ځکه زه وایم چې د 2015 زه پر دې میډیا پر دا واتساپ پر دې بیانونه کوم هر ځوان هر څوک زما سره خپل مشکل او مسله شریک کوي ما له راځي دلې ما تر معلومیږي چې نن سبا ذات اړینه موضوع د وخت ضرورت د حالات او تقاضات څه ده د پردیس شاته دنیا زوینم دې صرف دا ولې د هو پر میډیا باندې شو د اعلان وکړي سړي دا رقم زیوب سونه نه خرڅ نو خورا ولا څه تر ولا څه تر ولار څه د دې خلاف یو اقدام وکړ چې نن تا پر ټیک ټاکو پر میډیا شې نه دیلدي چې هغه په ډاګ ناري وي ولې زما مور زما واده نه راکې ولې زما پلار زما واده نه راکې چې سم د زنانو د شدي جلوسونه راوځي بیا به تا کې غیرت راځي بیا به تا کې حیا راځي چې په زر کې 800 وتشتږي و غورځي یو اقدامونه وکي بیا به تا کې حیا او غیرت راځي ځنې بیا وای مولوی ساسه پښتنه وکړي چې د خپل سره کم ګوري عزتمنو زه چې د یو شي خلاف بیان کوم زه چې د یو رواج د یو رسم خلاف راپورته کېږم اول باید زه په خپل ځان کې عملي کړم او ما عملي کړی ده ولا ساتل ځانې مجبوط کړي په یوه پسې ولا کوراله راغلی ده ورا دا موټران دا خوشان او دا کیسې دونی کسان درزو دونی کسان اتکشینی پر دا باندې چنی پر دا کیسه دا سمیم صاحب نکی دا کوزدو و دو کی دا پیسې تقسیموا او دا راټولوا او دا اخ دا سمیم صاحب نکی دروسه پوری کې یو چاز مش په علاقه کې پر ما رواج ثابت کړي چې یا په کوزده کې د چا څه پیسې واخسي یا په واده کې واخسي زه نازم په کوزده کې چې د خلکو جیبو ته پیسې ورچ ضرورت به هم راته والله کما دروسه څوک دا ثابت کړي چې په کوزده کې لزر به راکول مال د دې ضرورت نشته دا یو غلط رواج دی دا حلال نکاح ګراني دا ځوانان په بد وخت کې دا پیغلان په بد وخت کې دا خو به ته یو شیرینی بولې لیکن در دې زهر در دې تلخیص تا نه چې حلال نکاح ګراني او جنا اسانه کې زه پر دې دومره سخت ولاړم ما زموږ یو کشر خور ولا دا خبرې د میډیا خو بیا وای دا پر میډیا کې دا زه دې برت بار کو د ښکارا چې زه څنګه کوم په مسجد کې مې نکاح وترله هغه خیر زموږ بل رشته خپل یو سره وره یار کوړه ځو مال کوړه سکه بلار ساده خورما دی وخوړ خپل کوړه بلار و یار په بلار سره د کور د خوا ورته ول سی چې نه برازه پړونی به ورکه شته په پیسې ورکه کوټې له چرال وای زه به یار د کور شو ته ورسنه پیسې مال نه دانس کېده وای دا پیسې واخه د زنانو ته تقسیم کوم مال پیسې د هر چا خوش دي وای زه چې نه غواړم مال دا یو غلط رواج پر مخ بیاي دا حلال نکاح ګراني اخر ډیر زور سره وکي مال حج صاحب اوس په مسجد کې نکاح وتړل چې پر داغه ځای برتر طلاقه دا سای ورته به مشکل ولا دا سای ورته به زنوي دا دای کی عمل نه دی چې زه بس خپل رواجونه کوم بل ته هم ته مکو زه خپل په یو کار کې ډوبم بل ته هم ته مکو دا زموږ علاقه ولا ټول مش پیژنې چې موږ سره کم مش واده کوالته ورولو دوی درس من سری از مج اخری خور مج ودواله دا زه دې برت پاره درته والله کزما پنځه ورونه د کلی ول په سفر کې یو لا خبر خیر شالي ول واده دي مال کم اورځ ول سبا بل سبا په موټر کې مسفره کې درس سلور سپین سری مز سپری کې حالت مال دا ډلې دا جلوسونه نستا شل پیغلان ور سره لس پیغلان ور سره
نو زه پر دې ټولو غږ کوم او ما خپله اوس کوشش وکړی دی د عیسی جان د علماء کرام سره مې رابطې کړي دي چې د دې خلاف چې نن سبا وخت کې څوک د ماښام د نسي پیدا کولی، څوک د جامو د نسي پیدا کولی، څوک د علاج د نسي پیدا کولی، د ماښام پر ډوډۍ حیران دي. لیکن واده د انسانیت د فطرت ضرورت دا به دې څنګه 15 کاله کېږي ما له یو کیس رالی، هغه ورته ویلي و چې ورور یا در واده کوې یا ریله کوې. هغه ورته ویل چې نو زه څه په ځان کې چاړه خو نه شم وهلی، د ریله به هغه خور به راورته درېدلې وله چې تی صرف په دغه وجه ما په ریله کوئ چې زما ولور نه لري، مهر نه لري، زه نه غواړم، نه کالي غواړم، نه شوکېزون نه غواړم، نه سونا غواړم، نه زر غواړم، شی نه غواړم، په دغه جامو کې نور واده کوي. نو دا باید دا ټول میډیا، دا ټول مخور، دا ټول علماء کرام باید د دې خلاف اکشن واخلي، د دې خلاف جرګه وکړي، د دې خلاف فیصلې وکړي. دا ټول په ګډه سره وایي چې بیا به پر کوزده پیسې نه وي. ما ته یې واجب وایي 15 لکه مې په جیب کې واچولې، کوزده چې ختمېدله 15 هغه ولاړې، یو نیم د بله څه واخیستې، دا ګډې ختم په دا 14 لکه 3 ودونه کېږي، دی خالي په کوزده کې تقسیم، او په دا کوزده کې یو هم غریب نه وي، ټوله د اجان، ټوله د خانان، ټوله د ملکان. ما ته مولوي صاحب وایي زه په کوزده کې ناست ولم، دوه زموږ د ښار ډېر عرفتان وایي هغو ته 10 زره ورکړې، ما ته 2 زره. مولوي صاحب تا به هم دی لږ جرأت کړی ولی ته ویلي چې 2 زره واخله، 1 زره یو ته ورکړه، 1 زره بل ته ورکړه، در ما ډېر کور خراب، زه به لا یې ګزاره وکړم. پالتو پیسې د یو عجیب د جیب راوځي، د بل عجیب په جیب کې لویږي، د یو خان جیب راوځي، د بل خان په جیب کې لویږي. مسکینان په مابینځ کې هسې تباه دي. یو ورځ ما ته یو وایي ته پر موږ دا زرۍ درې، دا 2 زره باندې درې. ما لا جزې نه د باندې دروم، زه دې لک در بچاوم چې نن ته د بل په کوزده کې زریان په جیب کې اچې، سبا به د خپل زوی په کوزده کې بیا غورځې. نو په کار دا ده چې موږ د دې په باره کې یو سنجیده فکر او سوچ وکړو.